ټولو ته سلامونه وړاندې کوم. الله دې وکړي چې ټول راته روغ او جوړ یې. زیاتره کسان ما ته وایي چې رحیم صدیقي ته کوم ډایټ باندې که نه وایي ستا دا وزن ورو په ورو کمیږي. زه تاسو ته د وزن کمولو صحیح طریقه ښیم. سهار چې د خوب نه راپاڅېږئ یوه مړه وخورئ. د مړې نه پس بس که واده مو کړی کور والا ته ووایي 3-4 هګۍ درته پخې کړي او بیا ورسره کورنۍ ډوډۍ وخورئ. که ستاسو وزن بې اندازې زیات وي کورنۍ ډوډۍ ورسره یو 2 ټکلې ورسره کورنۍ ډوډۍ وخورئ او 4 دانې هګۍ پخې کړئ. بیا چې داسې 10 بجې شوې بیا شومړې جوړې کړئ او ورسره لږې وریجې پخې کړئ او شومړې پکې ور واچوئ او 3-4 دانې خوټولې هګۍ وخورئ. بیا چې غرمه شوه داسې 1/2 کیلو غوښه وخورئ. د پسه غوښه د چکن غوښه که ځان ته او که کسان زیات 2-3 کیلو پخه کړئ. چې هغه مو وخوړله بیا داسې چې 3 بجې د غرمې شوې زما په شان ګورې لږ خوب مې ومړه ډول 2 هګۍ پخې کړئ ځان ته. ما خو خرچه په ځان باندې وکړه. زه روزانه خرچه کوم ځکه وزن کموم. تاسو خو مخکینۍ ویډیوګانې مې وګورئ اوسنۍ ویډیوګانې وګورئ که ما وزن ډېر زیات کم شوی دی ځکه دا نشته ما شروع کړې ده. بیا چې داسې مازدیګر موده شوه شین چای راواخلئ 2-3 پاکټه بسکټ ورسره راواخلئ. د هغې نه پس چې ماښام شو پلاو پوخ کړئ. پلاو چې وزن مو زیات وي او چکن هم پکې واچوئ لیم هم پکې واچوئ یعنې د پسه غوښه هم پکې واچوئ د چرګې غوښه هم پکې واچوئ. بچ هغه هم نوشي جان کړله بس دا فروټ که تاسو کرلي یا ګلان مولان دې ماحول کې بیا ماسخوتن کښېنئ شین چای راواخلئ او ورسره بیا بسکټ راواخلئ. هغه هم چې ختم کړل د هغې نه پس ماسخوتن چې شو تاسو بیا معلومات چې فروټ ډېر زیات مهم دي. 3-4 دانې مړې وخورئ 2-3 دانې ورسره کیلي وخورئ امرود دي او که ځکه موسم بدلېږي رابدلېږي که نه چې څه موسم یې هغه خورئ. بس هغه هم ختم کړل که شپې ناوخته پورې کښېنئ بس بیا شپې یو ځل بیا اشپزخانې باندې حمله وکړئ او بیا خوراک نوشیجان کوئ او چې کله مو خوراک وکړئ سیده اوده شئ. چې اوده شوئ او بس سهار بیا جیم ته لاړ شئ. وخت پورې ورانه کې یو ټول یو وخت جیم مې ورته خو 3 وخته ورسره جیم هم کوئ نو مټې به هم داسې مضبوطي وزن به مو ډېر کم وي لکه زما غوندې. وزن مې 18 کیلو نه زه تقریبا 2 ته لاړ یم که نه. زه په ډایټ باندې یم. مخکې مې دا ډایټ نه کولو ځکه مې وزن ډېر زیات شوی و. نو تاسو ټولو د ملاتړ نه یو جهان مننه. او دا هګۍ ما سپیشل بیا ځان ته پخې کړلې. زه به ټیسټ هم کم چې هګۍ رانه سړه شوه دا مې رومیانو کې پخې کړې. نو مې څه پکې نه دي اچولي مساله هېڅ مرچک هېڅ شی مې نه اچولی. چک به کړم وخت پورې وران نه کړم. مالګه رانه لږه ډېره شوې پکې او لیمبو به ښایسته دي ورکړي. تھینک یو.